یلکه همایي تا خو په اسرائیلو باندې د بمونو باران کړی د ظالمه دا ورې د سیکې شرمېدې نه چې په اسرائیلو باندې دې بمونه ورغورځول خو زما منې پوه شوې یو څو دانې پرې نور مروله زه ورته ناست وم ډېر خوشحاله شوم و همایي یاره پوتینه د تره بچیه خبره داسې ده کنه چې په کور کې ناست وم او بدې خوا د ګاونډیانو د بمونو او پټاکو اوازونه راتله نو زما د راتونکو به سیسټم یې په یو څلور دانې ورخوشې کړ مې ولیده چې د اسرائیل نه پوستکی چمړه وباسم او کولمې ته یې بهر راوغورځوم او بلدوزر پرې وخېجوم یاره همایي سم کار دې کړی دی 400 نه چې بل ورته دې پرې ورخوشې کول نو 800 پرې ورخوشې که خیر د 200 به زه درکړم او 200 به پوتین کاکا درته درکړي په قرض کې صحیح ده بېغمه شه په تا خو باندې خو سترګې م پټې دي تا ته خو هسې نه م نه ښکاري بس ما ته یې راکړه زه درته پرې صحیح ځای ولمه صحیح ده او که نه صحیح ده ته بېغمه شه زه در سره ولاړ یم نه به شاته کېږم او هلکه که یې دا ځمه په تا باندې څنګه وخت سات تېرېږي په لاندې ځمکه کې زره که رښتیا راباندې وې که نه وخت سات راباندې بیخي د لاندې ځمکې لاندې نه تېرېږي خبره داسې ده که نه چې زه یو ځل چې انګریزانو دلته راوستمه او ما ته ویلې دلته چې دی که نه د خلکو کورونو ته تیږې وروله نو ما ته به دغه انډیا والا ته مې وروسته روږ پرې نښودمه په دې خوا دا چې خبره چینا ته مې ورویشته پرې نښودمه اخره کې افغانستان ته مې یو څو تیږې ورویشتې په دغې خوا را بېرته چې دی که نه خو خلکو په تیږو وویشتمه نو دې خوا ته خپله نیمه پښتونخوا مې تېنه جدا کړه او بشي سته مې ګډوډۍ شروع کړو اوس د دې ټولو خلکو لاسه چې دی که نه زما بشي په لاره نه دي و دا څه وې وکړه دا زما اوس چټیه خبره داسې ده که نه چې افغانان خو ډېر بې ضرره خلک دي دا ته کمې خبرې کې خو دا راته وایه چې څه ورانې در سره کړې دي یاره پوتینه خبره داسې ده که نه چې ستا پلار ډېر ښه سړی و زما ډېر کلک ملګری ولو ما ویلې که نه دلته چې به جنګونه دي او بمونه دي او تومانچې دي او خبره چرس دي او سوس مګرین دی ټول د افغانستان خلک یې کوي خبره داسې ده که نه چې زما بچي بېګناه دي یاره که یې د ادمه یقین خو مې نه شي ستا په دې وچ سټ باندې او که نه افغانان پښتانه خو ډېر بېغرض او بې ضرر او ډېر پر رپا خلک دي پښتانه خو تاسو راته داسې دا ستا بچي راته سړي نه ښکاري ځکه چې غریب سړي ته پیسې راشي ونه ترېنه ورکه شي ستا د بچو نه بختوره ورکه شوې ده ځکه چې یو وخت کې به دې لنګونه اغوستل بیا دې پرتوګ واغوستو خو زه دا خبرې پرېږده اوس چټیه او امید کردیه دا خلک خو ستا د باره کې ډېرې غلطې خبرې کوي ته پکې غږ نه کړې دا ولې یاره زه خو باید دا ووایم که نه پټ سترګیه او پوتینه او همایي او تا ته مې مو چټیه چې تر څو پورې زه آباد نه یم او زه جوړ نه یم نو تاسو هم ښه ورځ نه ګورئ ځکه چې دا د اسیا زړه دی او د اسیا زړه چې د بدن زړه ښه وي نو ټول بدن ورسره ښه وي او که نه او زه به تاسو نه به دا پوښتنه کوم چې په تاسو ټولو کې څوک قوي دی نه ټولو کې خو زه قوي یم خبره داسې ده چې زه قوي یم او که نه زه قوي یم نه پوتینه زه قوي یم نه همایي زه قوي یم نه زه قوي یم پټ سترګې زه قوي یم او که نه تاسو قوي نه یې تاسو غلی شئ که نه په ټولو کې زه قوي یم زما بچي ماشاءالله ډېر تکړه دي او که نه موږ قوي یو زموږ کور قوي دی تر ټولو نه هله تاسو غلی شئ غوږونه مو راته وخوړل خبره داسې ده که نه چې پوتینه ته هم قوي نه یې همایي ته خو بیخي قوي نه یې او سپټ سترګې تا ته خو نه ښکاري ته خو ړوند دی تا ته خو بیخي قوي نه یې خو اوس چټې که دا ادمه ته به که ځان ته دومره قوي وې که نه د نورو ګاونډیانو کې خو بیخي ماشاءالله ښه آبادي ده نه جنګ شته نه دغه شته پلس ستا کور کې ولې داسې جنګونه دي و دې نه معلومه خبره ده چې ستا بچي چې دی که نه کښې لري او ستا بچو کې ټول کار دی و چټې که دا ځمه شیطانه یاره کرزیه ستا دغې سوچ ته مې سلامي هلکه که دا ادمه دغه ته مې در باندې شک راځي ښه ټول کار په تا کې دی یاره پوتین کاکا خبره داسې ده که نه چې ستا خو پې شک دی او د ما پې پوره یقین دی چې ټول کار په دې کې دی د دې په باچو کې دی د ده د داسې قواره تا ته داسې د سمو خلکو نه ښکاري یاره پوتینه او همایي تاسو خو ما ته ړوند وایئ خو د ما سترګې وړې دي خو هر څه راته ستاسو نه ښه ښکاري او که نه د ما پې پوره یقین دی هلکه که یې د ادمه دغلته در کې چل شته دی ښه یاره که نه کرزیه چې دغلته دې چل را سره وکړو تا خو زه په شرمونو باندې وشرمولم که نه یاره خو ما معاف کړې خیر د ټول کار زما کې و زما په بچو کې دی خیر د کرزیه بیا داسې سوچ مه کوه دا ته څه شی خورې یاره که یې د ادمه چې څه حقیقت وي که نه هغه به زه ویم او زه چې څه م ویم که نه هغې سره بیا خلک شرمېږي او که نه خاص کر خو ستا بچي بیا سخت شرمېږي او که نه او باقي خبره داسې ده که نه چې هر څه خورم الحمدلله خو دا لور نه خورم پروګرام ته ورګایم